ایرلنډ د نړیوال جام اتله لوبډله په 15 منډو وسوځوله. سلامونه دوستانو، تاسو همدا مهال ګورئ افغان ټایپس چینل. کوم افغان ټایپس چینل نوی سبسکرایب کړئ یې او ورسره څنګ کې د بیل نشان هم وهئ تر څو تاسو ته د سپورټ له نړۍ څخه مهم او تازه خبرونه در ورسیږي. ایرلنډ د نړیوال جام اتله لوبډله په 15 منډو وسوځوله. د ایرلنډ لوبډلې د 2019 نړیوال جام اتلې انګلستاني لوبډلې ټول لوبغاړي په 15 منډو وسوځول. د دواړو لوبډلو ترمنځ په انګلستان کې ټیسټ لوبه روانه ده چې د انګلستان ټوله لوبډله په لومړنۍ پاڼۍ کې په 15 منډو سوځېدلې ده. د ایرلنډ او انګلستان ترمنځ د لندن په لارډز لوبغالي کې یوه ټیسټ لوبه ترسره کیږي چې ایرلنډ د انګلستان په سفر راغلې ده. د لوبې پچه انګلستاني لوبډلې وګټله او لومړی یې د توپوهنې پرېکړه وکړه، خو د ایرلنډ د ټام مورټاګ، مارک ایډر او بوین رینکن د توپ اچونې مخې ته هیڅ انګلستاني لوبغاړی په میدان ونه درېدای شوی او هر یو پرله پسې خپلې ویکټې له لاسه ورکولې. روري برینز 6، جیسن روی 5، جوی ډینني درویس جوروټ 2، جونی بیرسټو 0، موین علي هم 0، کریس وکس هم 0، سیمکرون 18، سټاربروډ 3، اولی سټون 19 او جیک لیچ یوه منډه وکړه. د ایرلنډ ټام مورټاګ، مارک ایډر او بویټ رینکن 2 انګلستاني لوبغاړي وسوځول. انګلستان په خپله لومړنۍ پاڼۍ کې یوازې 15 منډې کړې دي چې اوس ایرلنډ خپله لومړنۍ پاڼۍ ترسره کوي. د یادونې وړ ده چې د انګلستان لوبډلې د 2019 نړیوال جام کې د نیوزیلند لوبډلې څخه د زیاتو بونډریو په وهلو سره لوبه وګټله او اتلولي یې خپله کړه. د نړیوال جام پایلوبه د جولای په 14 نیټه ترسره شوې وه چې د جولای په 24 نیټه انګلستان د ایرلنډ په وړاندې په لوبه کې په لومړۍ پاڼۍ کې یوازې په 15 منډو وسوځېدله. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم په انګلستان کې انګلستاني لوبډله په ډیرو کمو منډو څو ځله سوځېدلې ده. تر دې مخکې د انګلستان لوبډله له ویسټ انډیز لوبډلې سره په لوبه کې په 9 منډو سوځېدلې وه چې دغه لوبه په 1995 کال کې ترسره شوې وه. همداراز له استرالیا سره هم د لارډز په لوبغالي کې په 1888 کال کې بیا ټوله لوبډله په 2 منډو سوځېدلې وه. په 1976 میلادي کال کې له ویسټ انډیز سره په لوبه کې ټوله لوبډله په 21 منډو سوځېدلې وه او په لارډز لوبغالي کې د استرالیا سره په 1888 کال کې په 53 منډو هم یو ځل سوځېدلې وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه.